د بارګینې و منشي راته کیسه کوله و یو ورځ ګرمي وه. یو سوالګر بولئ، فیلسوف بولئ یا حکیم بولئ، دوی ته ورننوځي او ورته وایي چې یوه پوښتنه لرم. خلک حیرانیږي، په خپل حساب کتاب کې بوخت دي، ورته وایي چې ژر کوه پوښتنه دې وکړه څه وایي. دی ورته وایي ځان ښه دی که پیسې ښې دي؟ ټول په یوه خوله ځواب ورکوي چې ځان ښه دی، پیسې ولې ښې دي؟ سوالګر بیا وایي چې نه، ځان نه دی ښه، پیسې ښې دي. دا کسان ورته وایي ته څنګه دا خبره کوې چې ځان نه دی ښه او پیسې ښې دي؟ دی ورته وایي چې جنریټر لرئ، په جنریټر کې تیل لرئ، خو ټکنده غرمه ده، په ټولو خولې راماتې دي، ان له جامو مو هم خولې راوتلې دي، څوک لګیایي پکول یا خولۍ ځان ته وهئ، څوک پلاستیکي ببوزه یا پکۍ ځان ته وهئ، خو جنریټر نه چالانوئ. نو که چیرې تر ځان پیسې درته ښې نه وی، نو ولې مو اوس جنریټر نه چالانوو؟ دې سره کسان یو بل ځواب ورکوي، خو هر یو په زړه کې دا وایي چې په رښتیا هم اوس مهال چې موږ ګرمي ته ناست یو، خولې راباندې ماتې دي، جنریټر هم شته او تیل هم شته، خو بیا هم جنریټر نه چالانوو. نو دا معنا لري چې موږ ته تر ځان پیسې ښې دي. ملګرو، د دې کیسې مطلب دا دی چې انسان پیسې باید د دې لپاره وګټي چې ځان آرام کړي، خو عموما انسانان دومره په پیسو ګټلو کې بوخت شي چې ځان ترې هیر شي. تاسې به ځینې کسان لیدلي وي په خپل ځان دومره بوج راولي چې عصبي تکلیف سره مخ شي یا فشار ورته پیدا شي، او ټوله مسله دا وي چې دی په خپلو ورځنیو مالي چارو کې ډیر ذهني بوخت وي، خپل ځان ته خیال نه وي، یا مثلا دوی ډیر وخت ویښ تېروي، په حسابونو کتابونو بوخت وي، هغه خپل اندازې خوب چې باید وکړي همغه هم نه کوي. نو دا چاره د دې سبب شي چې پیسې ګټل دته یو ډول ناروغي وګرځي. د دې لپاره چې ژوند کې په دې فکر شو چې پیسې باید د ځان لپاره وګټو، نه دا چې خپل ځان د پیسو قرباني کو. نو همیش باید دا فکر را سره وي چې زه پیسې ګټم، د پیسو ګټلو کې خو زه دومره زیاتی نه کوم چې خپل ځان، خپل صحت او خپله روغتیا هم رانه هیره ده. او دا د نن ورځې خبره نه ده، تر پخوا زمانو رانیولې همداسې کیسه روانه ده. نه پوهېږم د لقمان حکیم که د افلاطون خبره ده، ویلې چې زما یو لوی ارمان دا دی چې خلک مې راټول کړي وی او زه په یوه لویه غونډۍ ورته ولاړ وی او ورته ویلي مې وی چې ای خلکو، پیسې د دې لپاره ګټل کیږي چې ژوند ورباندې جوړ کو، خو تاسو د پیسو ګټلو کې دومره غرق او ډوب شئ چې ژوند درنه هیر وي او ژوند له پیسو قربانوئ. نو که پرونی او د زرو پیړیو پخوانی انسان دومره حریص و، نن سبا خو دا حرص لا ډیر شوی. که ژوند کې پیسې ګټل د آرام او سهولت لپاره وي، یعنی یو کس غواړي چې ژوند د آرام او په سهولت کې شي پیسې وګټي، نو باید دې ته پام هم وي چې دا پیسو ګټلو کې دومره غرق او ډوب نشي چې د خپل ژوند هغه شته سهولت او آرام هم له لاسه ورکړي. پاک الله دې موږ او تاسو ته ژوند آرام او په سهولت کې کړي، او پاک الله دې موږ او تاسو ته د پیسو ګټلو چاره اسانه کړي چې همدغه پیسې هم په ځان مصرف کړو، هم په کورنۍ، هم نورو ته پکې خیر ورسوو. نه دا چې پیسې یا شتمني ګټل زموږ او ستاسو د ژوند د کړاو سبب شي. پاک الله مو مل شه. ملګرو، په پای کې هم هیله، پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه خوښه کړئ، پښتو لرنینګ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. زما فیسبوک دی غزا نور او ټویټر مې هم دی غزا نور، په دې مې هم څارلی شئ. ښه ورځ ولرئ.